د پخوا زمانې د یو کلی قصه ده. په هغه کلی کې یو غریبه کونډه مور اوسېده چې نوم یې زرغونه و او یو یتیم زوی یې درلود چې نوم یې حمزه و. زرغونه به د خلکو په کورونو کې کار کو، لوښي به یې منځل او جامې به یې پاکولي. مورې، روژه ده او زموږ په کوږه خوراک چم نشته. پلاره مې هم وفات شوي، زه یواجې یم او ته هم ډېر کمزوري شوي یې. زوی اندیشنه مکو، الله به په موږ رحم وکړي، هر څه به ښه شي. د مور دعا د زوی لپاره سپر ده، الله به زموږ روزه بې بدلې نه پرېږدي. په هماغه کلی کې یو شتمن دکاندار اوسېده چې نوم یې کریم و. کریم د خلکو نه به په ګټه اخیستو مشهور و او د روژې حرمت ته به یې چندان پام نه کوه. د افطار پر وخت به یې په خپل دوکان کې سودا هم خرڅولې او کله چې به کوم غریب ماشوم ورغې نو په تنده ژبه به یې ورته ویل: دلته له دې ځای ولاړ شه، ستا لپاره څه نشته، زما پیسې چوک درکوي. کریم ډیر مغرور انسان و او د غریبو خلکو حال به یې ډیر سپکاوي کوه. یو ورځ حمزه د خپلې مور لپاره لږ اوړه اخیستل غواښتل، خو پیسې یې کمې وې. کاکا، مور مې روژه ده کې لار مسته وکړې. زه قرض نه درکوم، لومړی پیسې راوله بیا به قرض درکړم. حمزه کور ته ستړی او وړې راغی او مور ته یې ویل: مورې، موږ به تر کمې جایه په غریبۍ کې ژوند تیرو، زه ډېر تنګ شوی یم. زویې مه خفه کېږه، الله هر څه ویني، یو وخت به موږ هم ډېر مالداره شو. د حمزې د خبرو په اورېدو سره زرغونه ډیره زیاته خفه شوه. هغه شپه زرغونې خپلې وچې سترګې اسمان ته پورته کړې او دعا یې وکړه: یا الله، زما د زوی عزت وساته، زموږ روزه قبوله کړه او زموږ حال بدل کړه. د مور دعا له زړه نه وتلې وه. څو ورځې وروسته کلي ته یو مسافر سوداګر راغی چې د لوی بازار لپاره مال اخیستو. هغه د کریم دوکان ته ورغی، خو د کریم بد اخلاق یې ولیدل او له هغې سودا ونه اخیسته. مسافر د حمزه مور ته ورسید چې د لارې تر غاړه ناستې وه او د خلکو نه به د خیرات وختنه نه کوله، یوازې به یې دعاوې کولې. مسافر د هغې صبر ولیدل، پوښتنه یې ترې وکړه او کله چې یې قصه واورېده زړه یې پرې وسوځېد. هغه زرغونې ته د کار موقع ورکړه چې د هغه په کور کې به د ماشومانو پالنه کوي او حمزه یې په مکتب کې داخل کړ. وخت تیر شو، حمزه په زده کړو کې مخ ته لاړ او زرغونې ژوند ور ښه شو. له بلې خوا د کریم کاروبار خراب شو ځکه خلک نور د هغه بد اخلاقونه تنګ شوي وو. یوه ورځ کریم ناروغ شو او هیڅوک ورسره مرستې ته تیار نه وو. هماغه حمزه چې اوس ځوان شوی و د خپلې مور په هڅونۍ کریم ته اوبه او دوا ورکړه. کریم په اوښکو کې وویل: زویې، ما ته هغه ورځ وشلم خو ته نن زما خدمت کوې. مور مې راته ویلي په روژه کې بښنه تر ټولو لویه نیکي ده. کریم خپلې تېروتنې ومنلې او د زرغونې نه یې بخښنه وغوسته. له هغې ورځې وروسته یې د افطار پر وخت د مسکینانو لپاره دسترخوان واړول او د کلي ماشومانو سره به یې مرسته کوله. زرغونې به هر ماښام د زوی لپاره دعا کوله او ویل به یې: یا الله، ته زم په ژوند کې برکت راوړې، موږ ته رمضان په میاشت کې غریبو مرسته وکړه. او همدا د مور دعا او د روژې برکت هو چې د یو غریب کور ژوند یې بدل کړ. دا قصه مونږ ته ښيي چې نیکي او صبر د ژوند بدلو قوت لري. که تاسو ته دا قصه خوښه شوه نو مه هېروئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ.